الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم. محترمو عزتمنو مسلمانانو رونو د روژې مبارکه میاشته پر وتو د اخري اشرا شروع کېدونکې ده. یقینا په دغه میاشته کې به داسې کسان وي چې هغه به د تهجد لمونځونه هم نه وي کړي، صلات تسبیح لمونځ به هم نه وي کړی، دی به د شپې په مجلس وي، د ورځې په خوب باندې وي، سهاره د ماپښینه پر خوب تیره کړي او بیا داسې څه ماپښین چې راپورت سي مازدیګر بیا د روژه مات په تیاري کې وي، در ماښامه بیا دی د روژه مات په تیاري کې لګیا دی او بیا د ماښام اذان باندې وسي دی روژه ماته کي او بیا روژه مات کړی وي، دومره زور ورته ولاړېدل غواړي چې ډېر داسې کسان به وي چې د ډېر اعمال کولو څخه به عاجزه سوي وي. زه تاسې ټولو ته داسې طریقه در ښول غواړم چې هغه طریقه استعمال کو. یقینا په دې کې به موږ اعمال هم ډېر وکړو او د الله رضا به هم درلاسه کړو، ځکه الله جل جلاله فرمای من اتبع رضوانه سبل السلام، چې کم څوک زما د رضا اتباع وکړي، زما په رضا پسې پسیسي، ما راضي کېدل وغواړي، موږ هغه ته د سلامتۍ لارې خلاصوو، د تیارو سه رڼا ته راباسو او هدایت ورته کوو پر سیده لارې برابر. نو د الله جل جلاله د رضا اتباع چې څومره کسان دي، د هر سړی سبا د جمعې مبارکې ورځ ده، د هرې علاقې سه د سروزې جماعتونه وځي، نو پکار دا ده چې هر سړی دغه درې ورځې په سروزه کې د جمعې د ورځې سه ولاړ سي چې دی د الله پر در باندې خپل سر کښیږدي، خپل ساز و سامان بسره ولاړ سي د الله په کور کې ورته وغورځوي چې هلته ورسي د الله ته وژاړي، ځکه په دې کې به دوې ګټې وي، یو د الله په لار کې وتل، د الله و طرف ته خلک رابلل. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې څوک زموږ په لارو کې کوشش کوي موږ هغه ته د هدایت لارې خلاصوو. د یوه روزه به په 80 روزو وي چې مخکې په څو باندې څو روزې لګېدلې چې 80 واره روزه کې ولاړ سي، په دا روژه کې چې یوه روزه ولګي لکه 80 روزې. یو خدا دی چې د بل غم در فکر در سره وي چې نور خلک مسجد ته راوبلم، په خلکو پسې ګشتونه کوي، مسجد ته یې راولې، ځکه الله جل جلاله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، چې در دې ښه خبره د چا کېدلی سي چې د الله و طرف ته خلک راوبلي. نو یو خو د الله و طرف ته خلک رابلې، الله به پر دې ستاسې ډېر راضي وي چې داعي بل به د الله پر در باندې سر ایښی وي، د الله کور ته ورغلی، د خپل کور سکللی، د خپل علاقې سکللی، په بل علاقه کې صرف و صرف د الله و طرف ته متوجه، نه د روژه مات فکر، نه د کور د کوچنیانو ژړاوي، نه یو بل داسې ترتیب سته چې تا د الله څخه غافله کي. نو پکار دا ده چې هر سړی وي خپل علاقه کې په سروزه کې ولاړ سي، دغه درې ورځې صلات تسبیح منځونه به هم وکړي، تهجد به هم وکړي، تلاوتونه به هم وکړي، الله ته به وژاړي. دغه څو شل ورځې چې زموږ سره په کوتاهي کې یا په غفلت کې راسره تېره سوي دي، دا به هم الله جل جلاله راماف کړي او دا تیر ګرده کال چې کوم زموږ سره په ګناهونو کې تېر سوی دی، د دې به هم د الله جل جلاله څخه مغفرت وغواړو. نو پکار دا د عزتمنو چې دغه درې ورځې په سروزه کې کم کسان چې په اعتکاف کښېني هغه خو به ګټه وکړي، چې کم اعتکاف کې نه کښېني هغه په د آخري عشره کې یوه سروزه ضرور ولګوي چې دی د الله جل جلاله کور ته ورسي، خپل بسره هلته ورته وغورځوي، دا درې ورځې درې شپې و الله ته وژاړي، د ټول کار رجسټر په صفا کې. نو بیا به در هغه دعا لاندې نه راځي چې جبرائیل علیه السلام چې هغه سړی دې هلاک سي چې پر کم سړي د روژې میاشته راسي او د ده بخشش ونه سي. نبي علیه السلام چې امین. دا څومره بده شرا ده او څومره د غټ شخصیت امین دی باندې د نبی علیه السلام امین دی چې د ټولو انبیاو سردار دی، د الله ثبات کې مرتبه ده دا غټه ده، نو هغه امین پرې ویلی دی. نو په کار دا د محترمینو چې تاسې دغه درې ورځې قرباني وکړئ د الله
په لار کې ووځئ داسې به تېرې سي لکه دغه 18 19 شل شپې چې تېرې سوې دغه 3 ورځې به هم داسې تېره سي خو ځان به د الله دپاره فارغه کې او د الله پر کور باندې به الله تصرف ته کښېږدې د الله هر سړی چې د چا کوله ورسي هغه عزت کوي نو څوک چې د الله کوله ورلي الله به د ده عزت وکړي او د ده بخشش به وکړي والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابوونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.